وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او کله چې په دوی کې وی ډلې وویل ویل تاسو داسې قوم ته نصیحت کوئ چې الله تعالی د هغه هلاکوونکی دی یا هغه ته ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. دعوت ورکوونکي هغوی ته وویل خپل رب ته د عذر پیش کول د پوره او د دې د پوره چې دی فرزګاره شي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نو کله چې دی هغه دین پرېښود چې په هغه سره ورته نصیحت شوی و میږ هغه کسانو ته نجات ورکړه چې د بدۍ نه یې منع کوله او په ډېر سخت عذاب سره مو هغه کسان ونیول چې ظلم یې کړی و په سبب د هغې نافرمانۍ چې دوی به کوله. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نو کله چې دوی سرکشي وکړه د هغه څه نه چې ترې منع شوي وي میږ دوی ته وویل تاسې ذلیله شادوګان شئ. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او کله چې د تو رب اعلان وکړ چې خامخا ضرور به په دوی باندې د قیامت تر ورځې پورې داسې څوک مسلط کوي چې دوی ته به سخت عذاب رسوي بېشکه د تو رب خامخا ډېر تیز عذاب ولدی او بېشکه هغه خامخا ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. او میږ دوی په مځکه کې بیل بیل کړل څو ډلې ځینې له دوی نه نیکون دي او ځینې له دوی نه روکام دي او میږ دوی په نعمتونو او تکلیفونو سره وازمایل د دې دپاره چې دوی وګرځي الله تعالی ته. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. نو د دوی نه وروسته داسې نالایقه خلک د دوی په ځای کښېنوستل چې د کتاب وارثان شول چې د دې ډېرې خصیصې دنیا سامان وخوري او بیا هم یایي زر به میږ ته بخښنه وشي او که چیرې دوی ته د دې په مثل سامان راشي نو هغه هم وخلي. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیا له دوی نه په کتاب کې پاخه وعده نه وه واخیستل شوې چې دوی به په الله تعالی باندې څه نه وایي مګر حقه خبره او دوی هغه احکام لوستي وي چې په هغه کتاب کې وي او د آخرت کور د هغه کسانو دپاره ډېر غوره دی چې پرهیزګاره دي. آیا نو تاسې ولې د عقل نه کور نه وخلی؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. او هغه کسان چې کتاب شټینګ نسی او لمنځ قیموي بېشکه میږ د نیکي کوونکي اجر نه ضایع